منظور پښتون وایي موږ ته پیسې نه انصاف پکار دی. سلام، وخت مو پخیر، راته ستړي مه سئ. له مطلب تر شرکدنه مخکې چا زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی مهرباني وکړئ زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون وایي اول پښتانه ځوانان او خویندې وژنه تشدد پرې کوه، ظلم یې پر کوه او بیا پیسې ورکوه. داسې نسي کیدی، دا د غیرتي خلکو وینې دي، په پیسو نسي اخیستل کیدی. موږ ته پیسې نه انصاف پکار دی. د معلومات له مخې د خیبر پښتونخوا مشر محمود خان تېره ورځ اعلان کړی و چې په خړ کمربند سیمه کې به د هر وژل سوي کس کورنۍ ته تر 25 لکه پاکستاني کلدارې ورکوي. دغه راز هغه کسان چې ټپیان سوي دي هغوی ته به 1 لک پاکستاني کلدارې مالي مرسته ورکوي. تېره شپه د پي ټي ایم مشر منظور پښتون د محمود خان دې خبرو سره سخت غبرګون وښود. هغه په پېښور کې احتجاجي ناستې ویل پاکستاني ریاست له کلونو راهیسې د پښتنو په وژنه بلها ډېرې پیسې ګټلې او غواړي د پیسو له وجې زموږ خولې وتړي. نوموړي ویل پاکستان د دنیا په ټولو کارونو کې پاته راغلی، په ټولو کارونو کې تاوان وکړ، خو په وروستیو کې د پښتنو د وژلو کاروبار پیل کړ چې تر دې دمه ښه روان دی. منظور پښتون وایي پښتانه له کلونو راهیسې وژل کېږي، خو دوی دې نور ویده نه پاته کېږي او همدا شان چې راوتلي دي خپله مبارزه دې جاري وساتي. منظور پاکستان په دې تورن کړ چې ترهګر په خپله دوی راباسلي دي، نو له همدې امله په وزیرستان کې پولیس همدې ترهګر وژلي دي. منظور پښتون په پېښور کې احتجاج کوونکو ته ویل چې پرلت ته همداسې دوام ورکړي تر څو حکومت انصاف او عدالت وکړي. په دې پرلت کې د ښځینهو له ډلې مشرې ثنا حجاز هم 2 ورځې وړاندې د پرلت ګډونوال څخه سوګند اخیستی و چې تر هغې به احتجاجونه کوي تر څو چې پوځیان د پي ټي ایم مشران له بنده آزاد نه کړي. اوس مهال د پښتون ژغورنې غورځنګ 2 مخکښ غړي محسن داوړ او علي وزیر د پاکستان پوځ له لورې د خړ کمربند پیښې وروسته نیول سوي دي. علي وزیر د مۍ پر 24مه د پیښې پر ځای کې نیول سوی او محسن داوړ 2 ورځې وړاندې پاکستاني پولیس ته خپل ځان تسلیم کړ. د مۍ پر 24مه نیټه پاکستاني پوځیانو د شمالي وزیرستان په خړ کمربند کې د پي ټي ایم پر لاریون برید وکړ چې په پیله کې نږدې 50 تنه ټپیان او 14 تنه نور شهیدان سوه. دا چې د منظور پښتون سره پر میډیاو باندې څومره خلک ولاړ دي دا به ستاسې له نظرونو څخه واورو. خپل نظرونه مو راسره شریک کړئ چې آیا پښتونخوا ټوله د منظور پښتون سره ولاړه ده، دا به ستاسو له نظرونو واورو. او مننه دوستانو چې مطالب مو راسره ولیدل. که مو دا مطالب خوښ سوي وي ضرور یې لایک او شیر کړئ او د دښکلو مطالب لپاره زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.